نو عزیزانو نن د مسلمان قوم نه مالک حقیقی هیر دی پیجن یې نه بالکل دا مونږ او تاسو چې د الله نوم په خلالو دا زمونږ د ملک رواج ګرځېدلی دی الله دې وبخاو په مخه دې خاو الله دې درته خیر کی او پلانې چل کی پلانې چل کی دا ټول زمونږ زبانی جمع خرچ دی لکه څنګه په دې بعضې خبرو کې بعضې لغتونه داسې دي چې د سړي تکیه کلام جوړ شي لکه بعضې سړی خبرې کوي گویا کې پکې ډېر وي گویا کې داسې گویا کې داسې گویا کې داسې یا په دې قبایلو کې سړی خبرې کوي نو پوه نه شوي داسې ورته پوه نه شوي اوس خبره به لا کړې هم نه هغه ته به وایي پوه نه شوي دا د هغه تکیه کلام ګرځېدلی په مومندو کې خبرې چې سړی کوي نو غولی وایي غولی چپشه سړی ته وایي چې چپشه نه وایي جوکه غولی او د دې غولي ټکي پکې څه مطلب نو دا غولی ملی چې دی دا ملکی تکیه کلام او ملکی رواج دی دغسې د الله نوم اخیستل چې دي هغه زمونږه ملکی رواج ګرځېدلی دی لکه انګریزان چې وایي مای ګاډ او د انګریزانو عمل ته وګوره هغې خدای ته ګاډ وایي نو عمل ته وګوره دی ګوري ورته ښځې سره بل سړی روان عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي بی بی مریم ته د خدای ښځه وایي نعوذ بالله ها جی او مای ګاډ وایي انګریز سره چې خبرې کوي او مای ګاډ او مای ګاډ او مای ګاډ دغسې زمونږ هم ښځې ټوله ورځ په بازارونو کې پردي سپي بویوي او مړونو ته یې چې وګورې اب هم وایي چې الله او خدای دې خیر کی انشاءالله خدای دې خیر کی دا خدای دې خیر کی ټکي هم که خیالو کې زمونږ رواج ګرځېدلی خدای دې خیر کی او دا نه پوهېږي دا د ګډې زوی چې خدای دې خیر کی دا خدای دې څه شی اوس خدای دې خیر کی خو به ته هله وی که نه چې خیر د هغه وزن او زور خو هم درته معلومي که نه لکه اوس نن سبا خلق لګیا دي پرون یې وی چې په دې ملک کې نواز شریف لوی سړی ډېر لکه څه شی دی وزیر اعظم دی هغه هم لاړو غرق شو د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده اوس نن سبا دا بلا مبارکه ده بے نظیر لویا خزا څنګه لویا وزیر اعظم تو اوس ما ته ووایه چې د یو نیمکونی ملک وزیر اعظم ته څومره په تعجب خبره کوي چې وزیر اعظم لکه بعضې سړی ووایي چې هلکه پلانی سړی لوی سړی دی وزیر خارجه دی وزیر داخله دی دلته م یو 15 وزیران یې واغسته اوس پرون راته یو افسر وایي چې خپه په بل شي مال ولې ویل دفتر یې نشته چې دا وزیران به کینی کم ځای مال دفتر یې ولې نشته صدر ایوب چې کوم نظام جوړ کړی و د بی ډي ممبرۍ دپاره نو د کونسلرانو دپاره په خپل علاقه کې دفتر یې جوړې کړې وي کونسلران پیژنئ دا چوړیانو جمعداران چې دی په خپل علاقه کې دفتر
ما هغه د کونسلرانو دفتري اوسګاری دي چې د کم وزیر دفتر نه دغه جوړیانو چې جمعدار دفتر ته را لېږي هلته به علاقه کې ناست دي کار به هم کوي خدمت به هم کوي او ناست به دفتر به څومره دروند نوم یې لکه لوی سړی شو وزیر شو د ما له خو ډېر خلک راځي سخته غوسه راځي ورید پرید کېږم بلکل پلانی سړی وزیر شو وزیر نه یاره تاسو وایي داسې وزیر نو څه شي دا وزیر شو چې هغه ورځ په یو درخواست باندې دی وزیر اعلی لیکلی و ډایرکټر ته چې دا سړی واله درخواست بیا ما پسې راوړو وزیر اعلی لیکلی دی او بجلیګر مولا ته راوړو چې استادي پولیس افسر ته وایي چې دا سړی والی انا لله و انا الیه په خړ سیلاب دا قوم یوړی شو دا د سړي زامن دی چیف منسټر د صوبې په یو شي لیکي موږ څه شی دا د دوی آرډر پاتې شو آرډر دې ته وایي حکومت کول دې ته وایي فضل حق دلته گورنلو دلته یو دوا ته راغلی چې دوا ته راغلی نو لګیا دی خبرې کوي چې ما دا کړي ما دا کړي ما دا کړي ما دا کړي مجلس کې زم ناست ما ورته جرنیل صاحب په آرام کښېنه تاسو کړي دا مونږ سره د سوی گیس لین تیریږي اور د سوئی گیس افسر ماتوی چې میرے ہوتے ہوئے آپ کو سوئی گیس نہیں لگے گا ماته التاته ویلی مالا ماته ویلی بدا سے ور سره خپل سیکټری ناست قسم په خدای دې کني کاغذ لیکلې نم ته دسخط اغسته دې نه زدا کار چره کوم دا سي هغه تو کته خالی وې کته ورته سبا می چې کتو د سویګیس انجینیر دا سره پیدو په منډه دکان ته راغی چې مولانا صاحب سویګیس آپ کو لگاتے ہیں آپ نے اتنی ہائی لیول پہ بات کی میرا تو بیڑا تباہ ہو رہا ہے دا سے خالی غتو حکومت کول دیته وي زب حکمرانم والله چې درته وګورم او ته په پرتوک کې متیازې ونه کې چې زه تانه کونه پرې کړم حکومت کول دیته وي دا تاسو چې کوم کو سډب کینوړي دي ایشو پلیز ریکمینډډ پلیز الګا د پلیز څه معنا ده اور وزیر چې د لاندې کو سډب ته لیکي پلیز ډېره مهرباني بدی کدا کار دیو پلیز ته به زمالان دی او زه به تا ته پلیز وایم زه به تا ته هم چې زورندوم دی یا دا کار وکړه حکومت کول دیته وي حکومت کول دیته وي یو نادار راغو درخواست پلاس کې دی حضرت عمر ته یو ښځه راغله ماشوم یې غېږ کې دی ورته ویل یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین ښځې ته پاسېده ویل لبیک و سعدیک بی بی خدمت وایا ویل دا قرآن یوازې مونږ د پاره قانون دی که تا د پاره هم دی ویل دا خو هر چا د پاره دی ویل دا زما غېږ کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی څنګه چل کې ښځې ته یې وی بی بي ته ځه کور ته راغی او زوی د دې ویښتو نه ونیو او دیوال سره ډغره ورکړه چې تا پلانه ښځې سره دا بدفعلي کړې ده
هغه ورته له پلار کړي نه اقبال جرم یو بار رويستو مسجد نبوي ته جلادان راو وخته ویلو وحي زما د ازوي سل دوره زه درته ولاړ او قدم په مزه مزه والو چې دا د امیر المؤمنین زوی دی نو د قیامت پر ورځ تاسو پوهیږئ خدای پوهیږي امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی په درو والے کیږي حکومت کول دی ته وایي چې اتیا درې ولګېدو نو زوی اوبه وغوښتې ویلې بچیه ستا د هر وای سره زما د زړه نه وینې تویېږي خو بل چاله مې په داسې وخت کې اوبه نه دي ورکړي نو تاله مې قدر کې خدای به ناراض شي چې سلمه دوره ولګېدو راوغورځېدو نو ورته ودرېدو ویل بچیه چې ته مړ شي او زه تا خښ کم نو ستا ملاقات به وشي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو دا خپل د درو زخمونه ورته وښایه او زما سلام ورته وایا او ورته وایا چې تا کوم قانون پرېښیو نو حضرت عمر په داسې عمل کړی دی چې په خپل کور راغم صرفای پې ونه کړه دا زوی ته وصیت کوي حکومت کول دی ته وایي نن د حکومت کولو چل چاله ورځي خو صاحب هغه لوټ مار دی منډۍ لګېدلې دي یو حال جوړ دی تاسو راشئ وګورئ کابل ته چې کوم مالونه ځي یو کابل اسې د خدای په عظیم قهر اخته دی اور پکې بل دی تر اوسه پورې بیا هغې له چې کوم اوړه او غوړي او سامان ځي پاغی کی مونږ خلکو سال جوړ کړي راشي دا پته لګاو عقل بدی وخل یعنی یو طرف ته یو مسلمان ملک د خدای په قهر اخته دی بل طرف ته پاغی کی ما بلیک مارکیټینګ شروع کړ او هغه ملک ته زه په بلیک باندې وړا استوم او په بلیک وړي استوم تاسو مسلمانان یې مسلمانان خو هغه چې په مدینه کې عقد مواخات قائمولو پیغمبر د اهل مکه او اهل مدینه او منس کې چې دا ستار اور شو دا ستار اور شو دا ستار اور شو یو پکې راغی یا رسول الله ما سره داسې سړی رور که چې ښځه یې نه ویل ولې ویل زما دوه ښځې دي چې یو ښځه والا ورکم په تشې رور ولی څه او داسې هم نه ورکوم داسې ورکوم چې کور ته به بوزمه چې زما کومه ښځه د ده خوښی چې زه والا طلاق ورکم او دله یې ورکم چې خدای پې راضي شي مسلمان باندې به چې تکلیف خو خلکو به په ښځو هم ورته صرفه نه کوله نن په مسلمان چې تکلیفي د خلکو حال ګوره که دفتر ولا ورشي که په سړکو دې څوک راټینګ کي که تاڼو ولا ورشي که کچرو ولا ورشي پناه په خدای ده الله دې زما دشمن دې دفترو ته بوزي دشمن لږه سترګه در نه سوځېده نو کار به وشي او چې سترګه در نه نه سوځېده مړه چې ښځه یې در نه نی اغستي والله که ترې روزي داسې سړیتوب دی یا داسې حکومت دی یا داسې شرافت دی په دې کوواټ روډ باندې یو تاڼه ده متني ورته ډټسنې چلیږي سوزکیانې چلیږي پولیس به ونیسي کاغذونه خو دې خراب دي قانون دې لاس کې واغسته ډرایور غریب نړه بوټو ځي چې څه پنډت نهرو مې وجلی دی بیړه یې غرقه شي قانون دې لاس کې ورشه اسپایانو ته وایي پاس وخې جوړي دا تاڼې سره ودرو ډرایور ته وایي چې حوالات کې دې واچوم که ځې وایي چې حوالات کې مې ما اچوه وایي زه د شپې به مونږ په دې ډټسن کې ګشت کوو
بیا سبا راشه بیا به ګورو. یعنې دا خلکو مزدورۍ له چې ډېډسنې اغوستي دي یا سوزکۍ اغوستي دي، نو ستاسو ګشتونو دپاره اغوستي دي. 40 وزیران دې واغسته، په هر وزیر 15 لکه روپۍ خرچ دی د میاشتې. 15 لکه په تاڼو کې یو ډېډسن نشته، نو د خلکو نه په بیګار کې نیسي او پکې د شپې ګشتونه کوي. دا ستاسو ملک دی یا داسې وطن دی؟ دا عذاب در باندې ولې نازل دی؟ ولې؟ ځکه چې تاسو هغه ذات نه دی پیژندلی چې کوم ذات د چا شان جوړوي او د چا عزت جوړوي او د چا سترګه اوچتوي، هغه ذات هم نه دی پیژندلی. والله العظیم هغه ذات چې چا پیژندلی و، د دې کابل په غزا کې اډې سے رحمت الله علیه نن کلونه وړاندې او به نیو او په جیل کې به واچول چې شپه به تیره شو، سهار به خلق راتله، بیا په خپل جماعت کې ناست. دا څه چل دی؟ به تاسو نیسئ دی به باید او به نیو بیا به په جیل کې بار. هغه ذات چې چا پیژندلی، د جیل کلوفونه څه دي؟ یوسف علیہ السلام په 7 کوټو کې زلیخې بند کړي، په 7 کوټو کې. ورته ویل څنګه چل کې اوس خبره منې که نه منې؟ هغه الله اکبر کو، په دروازه ورغی. په هره دروازه چې ورتلو دروازه به ورته لرې کېده. چې 7 دروازې نه مو وته، زلیخا ورپسې ورورسېده او وروستو لمنې نه یې ونیو، په د پاس عزیز مصر راغی. د زلیخې خاوند زلیخا ځان بچ کولو د پاره ورته وی چې هغه سړي سره به څه چل کې چې ستا ښځې ته په بد نظر کتلي. عزیز مصر پوه شو، خو ښځې نه مجبورو، یوسف علیه السلام یې ونیو په جیل کې واچو. عزیزانو الله چې چا پیژندلی، هغه ته قلفونه څه شی دی؟ قلاګانې څه شی دی؟ تاسو خیال راغی؟ چا چې الله پیژندلی، چا چې الله نه پیژندلی، داسې خواري لکه مونږ چې وي، داسې رسوایی لکه مونږ چې وي، داسې بېعزتۍ لکه مونږ چې وي. نن ته یو بېعزته قوم یې، یو رسوا او ذلیل قوم یې. تا به خدای عمر له عزتمند کوي نه، ځکه چې تا الله پرېښی دی، الله سره د رابطه او تعلق پرېښی دی، نو خدای ته پرېښی. او قیامت کې به هم در سره دا چلو شي چې تاړوند را پاسئ د قبر نه، نو ته به وایې چې یا الله زه خو بنا وم پخوا، دا اوس څه چل را باندې وشو؟ نو الله به درته وایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، زما خبرې درغلې وې او تا یې کړې وې، نو کذالک الیوم تنسا، نن تم زما هېرې. ځه رکشه، ځان له بل خدای وګوره. نو نن تاسو تھرو آؤٹ قوم چې دی د خدای هیر یې، ځان لم خدایان بندگان نیولی دي. هغه اعتماد چې کوم په خدای کول پکارو، امونږ په بنده کوو. کم شی چې د خدای نه د غوښتو دی، امونږ د بنده نه غواړو، نو خدای مونږ پریږي. خپل حشر او خپل انجام به ګورئ. تاسو وګورئ دا خلک درخواستونه په لاس باندې ګرځي، صاحب څوک ایم پی اے پسې ګرځي، څوک ایم این اے پسې ګرځي، څوک وزیر، در په در او خاورې په سر.
در په در خاورې په سر. هغه ورځ یو سړي خط راوړی دی، یاره جي دا زمونږ د قومي اسمبلی ممبر راته لیکلي دي، خو ته لږ د ډایرکټر ته ورکړه. مال تا ډایرکټر له یوړو ویلاو ډایرکټر له مې یوړو، خو راته وی چې ځای نشته. نو مال چې زه یو سم او ډایرکټر باندې دې ځای کم، نو نامه به زما کېږي که د MNA به کېږي؟ په دې مې پوه کړ. وی جی MNA صاحب خو لیکلي دي، نامه خو به د هغه کېږي. یو داسې ناپړي ته مې ورته وویله که نه چې اوس یې درته ویلی نه شم. مال ورشه په سپین کاغذ لیکلي راوړه او دا درخواست داسې نچکه و MNA ته یو څه ورته چې دا ځان کې ومنډه. نن د دې MNA ګانو MP په خوله څوک سپی ډیران ته نه راکاږي. دغه حال د وزیرانو دی. دوه څیزه دي، دولتو ارس ارسه سره سترګه دی وه، ارس ارسه دولت نو سره سترګه دی نه وه، دغسې به خوار ګرځئ او رسوا او ذلیل به ګرځئ لکه موجوده پوزیشن کې چې که چابړی ولګې چابړی په سرک، نو هغې له دوه محکمې دي، یو ته PDA وایي او یو ته کارپوریشن وایي. نو د PDA ګڼ کپان به در پسې راشي، PDA ګڼ کپان به در پسې راشي چې انکروچمنٹ دې کړی دی، انکروچمنٹ دې کړی دی، رو بسو که څه دې وټ یو کړي کړي مخکې پولیس ورسره یي جي دا لږ ورګټ بس هغه ډنه بوټوزي غریب کس له 100 روپۍ پیدا کړي، هغې ته هغه ګڼ کپان یوسي PDA والا. تاسو د PDA کارکردګي وګورئ او کرتوتونه وګورئ چې څه حال په دې ملک کې جوړ کړی دی. نقشه پاس کړي په PDA کې او بیا ورته شرمخان ساتلی دی ورپسې راشي. دلته یو دکان مونږه مرمت کولو، ورپسې راغی چې راغی ما پسې سړی راغی، ورغم ورپسې انسپکټر ته ما څه چل دی؟ وی جي دغه روان شه روان شه. بس خړې سترګې لا په سبا را پسې بیا راغی چې جي معافي غواړم غلطي مې کړې وه. مطلب یې دا و چې نور څه راته ونه ما نور وهه راکاږه. دا قوم خدای پېژندلی دی، دې قوم نه واښه جوړ دي، خرونه به هم خوري، ټټوان به هم خوري، قچرې به هم خوري. دا قوم واښه دي واښه. ته پوه شوې؟ سپي به راځي در کې به غول کوي او خرونه به راځي خوري به هم. کارپوریشن والا راشي ځای به لاری ورسره دا ریډو ګاډو والا نه دي، ګاډي چې واچي په لاری کې کمیټی ته یوسي. ولې وایي په سړک ولاړ یې، نو سړک ونه درېږي نو مور کره دې لاړ شي. کم ځای به دی مزدوري کوي. نو عزیزانو څه چې در سره کېږي سم کار کېږي، سم. خدای چا سره ظلم نه کوي. درته مې ووې صفا چې الله تاسو پرېښی دی، خدای تاسو پرېښي یې. د بنده اسریم کولی خپل انجام به وګورئ، خپل حشر به وګورئ، خپل رسوایی به وګورئ. مولیان هم د خدای اسرا او د خدای ګوري لګیا دي. تاسو پوه شئ؟ الله ته رجوع شئ. تیره جمعه ما یو ټکی پرېښی و. څه و؟ درماندګي څه معنا وه؟ زده کړې ده. وایم خوار نه کا، ما ولې په عذابوئ؟ زه خو هسې بیمار سړی یم، که تاسو نه راتلی ما به دا جمعې مونځ هم نه کولی، چېرته جومات کې به مې بل چا پسې کولی. لږ خو
لغوندي که نور هیڅ نه منئ د کلو یی د خاریو یی په جماعتونو کې علما شته لوی لوی خلق شته پوښتنې ته وکړئ الله څه ته وایي الہ څه ته وایي ماده یې څه ده درماندګي څه ته وایي پوښتنې ته وکړئ لږ ځان ورپسې ملنګ کړئ درته مې تېره جمعه ووي چې کوم شي کې د دنیا تمه یي د اړ په شکال ګرمي تاسو د دیوال سوري ته تېروئ که نه د دیوال سوري د اړ په شکال په میاشت کې ټوله ورځ په دکان کې ناست او مزدوري کې که نه کې نو د دنیا د روټۍ دپاره ظالمه د اړ په شکال په ګرمۍ کې هم ناست دی او د جنت دپاره دی د الله نوم چا نه زده کولو تاب هم نه لرې درماندګي یا الہ یا د هغې ترجمه څومره خو وکړئ که خو چې دا هم پېژندلی نه او تاسو ښه ورځ ولیده نو که مړ هم نه راشي په قبر مې غټه سوټه غولو کوي ښه ورځ به نه ګورم انشاءالله العظیم او په دې پاکستان کې ما ته د ښې ورځې تصور هم په مزغو کې نه راځي تصور دغه لیډرانو میډرانو لاس کې به لوبېږئ را لوبېږئ او مزې به یو مزیداره خبره ورته وکړم په دې چوکیادګار کې به پخوا مداریان که چاته یاد وي دا بیزوګانې به یې ګډولې او که نه میلوګان ګډول او یا به یې دوایانې کېښوې یا به یې مار په پیټار کې اچولی او ورسره بیم به وه بیا غږولو دا خلک به ورته ودرېده چې دی پیټار کې داسې مار دی چې اووه یې خولې دي او ښکرونه یې دي او پلانې دی او ډینګړې دی خلک به ودرېده چې دا لا څنګه مار دی ده به په شیشو کې دارو جوړ کړي چې بیا د دې مار د واز دی نه ما داسې دارو جوړ کړي دي چې دا د هر مرض علاج او یوه شیشه صرف په 15 روپۍ او شیشې به زر زر کې خلکو واخېستې خو چې دوایي به یې خرڅه کړه چا پیټار نه بیا سر لرې که هغې کې به دومره غوندې چمچمار په دې چل بیا دارو په خلکو خرڅ کړه مونږه داسې یو چوکیادګار کې زه محمد خان صاحب مدرسې نه راتلم نو یو مداري لګیا او ډېر خلک ورته ولاړو زم ورته ودرېدم هلک ومه نو یو ماشوم هلک یې داسې ودرولو ویل هلکه واده کې ویل اوجي ویل روټۍ به څوک ورکوي ښځې لرې ویلې بابا ویل جامې به وله څوک کوي ویلې بابا کور به وله څوک نیسي ویلې بابا که بیماره شي علاج به یې څوک کوي بابا او ښځه به د چای زما ایم این اے او ایم پی اے اسټل کې به وزارت رهایشګاه کې به مزید څوک کوي او خوارزار ګرځي څوک تاسو د هغه مداریان ورونه یې ما تاسو ته یو بیان کړی چې د الله لفظ چې دی که تاسو خیال وکئ د هر چا په خوله یي او دا الله لفظ صرف د هر چا په خوله یي پړه کې نه او په کار پړه کې دی بیا ما تاسو نه دا پوښتنه کړې وه چې دا الله چې دی په اصل کې الهونو او د الہ معنا چې دا هغه حیران کن ده